نو هغه د سیدنې کې چې په خپل راولېږي. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ٹپکے میں بھی بچ جاتے ہیں تو وہ پال لگائی جاتی ہے، جو اس میں کاربیٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے، کچھ اس میں سڑ جاتے ہیں. نو ځنې خو داسې چې هغه وخت ورسېږي لږ غټ شي، چې کله بیا کاټن کې هغې دپاره هغه کاربیټ کي نو هغه کاربیټو کې خراب شي. هغه کتنے تھوڑے سے آم ہیں جو بچ کے لوگوں کے کام آتے ہیں، او دې کې ډېر لږ وی پاتې شي چې خلکو د خوراک دپاره د ونې نه تیار شي. بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں، لیکن معلوم ہوا 3 دن لگانے کے بعد ہی انہیں ماحول نہیں پکڑ لیا. نو ډېر خلک داسې چې د الله په لار کې وختونه لګوي، 3 ورځې سې روزې لګوي، خو بېرته چې ماحول راشي ماحول یې ګیر کي ځان سره ورک کي. کچھ مضبوط ہوئے، چلے لگائے، 4 مہینے لگائے، لیکن گھر والوں نے اتنے تان تشنی دیے کہ وہ وہاں بیٹھ گئے. ځنې خو لږ مضبوط غوندي هغه چیله ولګوي، 4 میاشتې ولګوي، خو کور والا بستر کې راوباسي، هغه بیچاره د کور والا د وجې نه حصہ ختم شي. کچھ اور چلے آگے تو بعض لوگوں کی نگاہ پڑ گئی، کسی نے انہیں کرسی دے دی، کسی نے انہیں عہدہ دے دیا، کوئی انہیں چرا کے لے گیا، کچھ وہاں ختم ہو گئے. ځنې لا نور تکړه یې مخکې روان وي، څه حالات پرې نه وي، خو بیا ځنې خلک هغې له عهدې ورکړي، وظیفې ورکړي، کرسۍ چوکۍ ورکړي، منصبونه ورکړي، او هغه دوی غلا کې و استثانې نه وباسي. کچھ اور آگے بڑھے تو خود ہی کہنے لگے ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو آگے ہی نہیں بڑھاتے، ہمیں تو فیصل ہی نہیں بناتے. کچھ یہاں اپنے آپ ہی بیٹھ گئے، وایي ځنې داسې اس کے ہی حوالے ہو گئے. ځنې ټول د دې شیونو نه خلا ځنې بچ شي چې مخکې لاړ شي، هغه وایي چې ما نه څوک امیر مې نه جوړوي، ما نه څوک تپوس نه کوي، مخکې والی نه را کوي، ترقي نه را کوي، دا نو څه شی شو ایسته د دې نه هغه کور کښېني. کچھ اور آگے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے استقبال دکھایا تبلیغ کا، استقبال دکھایا دین کا، استقبال دکھایا گشتوں کا، تو ہم یہ سمجھے کہ ہمارا استقبال ہو رہا ہے، کچھ وہیں اپنے آپ جھڑ گئے اور خراب ہو گئے. او ځنې دې نه مخکې لاړ شي وایي، او د استقبال زمانه شروع شي، بګشتونو کې او دارنګې ملاقاتونو کې خلک استقبال کوي، اکرام کوي، محبت کوي، نو ځنې په دې جذبه کې بیچارهګان لاړ شي، ختم شي. کچھ کہنے لگے ہمیں بہت تجربے ہیں، ہمیں بہت معلومات ہے، ہمیں پوچھ کر چلنے کی، بند کر چلنے کی کیا ضرورت ہے، تبلیغ کا کام ہی تو کرنا ہے، جیسے سمجھ میں آوے ایسے کرو. کچھ ٹپک گئے، ختم ہو گئے. ځنې داسې چې مونږ خو فکر کوي مونږ تجربې ډېرې دي، مونږ پوهه زمونږ څه ډېره ده، استعداد ډېر دی، زمونږ د تپوس نه څه ضرورت دی چې مونږ چا نه تپوس کوو، بس کار دی، کار کول دي، بس مونږ خو لګیا وو کار کوو، نو د هغه د ول نه راغورځېدو په شان دی، هم راوغورځېږي، بس کار یہ نه لري. ہماری اور آپ کی ایک بات ہے، صرف ایک مثال نہیں ہے. دا زمونږ او ستاسې حقیقي خبره ده، دا خالی مثال نه دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ دعا مانگی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم دین سے بچل جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ابھی اطمینان نہیں ہوتا. نو نبی علیہ السلام دعا وغوښتله چې زموږ زړونه په دین باندې مضبوط کړي، دې نه واپس نه شو. صحابه وویل د الله رسوله زموږ زړونه به اوړي د دې دین نه. نبی علیہ السلام ته فرمایي چې او اطمینان نشته موږ او تاسو ته. آپ صحابہ فرماتے ہمیں آپ کی اس دعا کی برکت اس دن معلوم ہوئی جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور جب لوگ دین سے نکلے ہیں تو اللہ نے ہمیں اس دن جما دیا، یا آپ کی دعا کی ہم نے برکت دیکھی. صحابه کرام فرمایي چې د استقامت دعا چې کومه د دې برکت موږ تعالی معلوم شو. په کومه ورځ چې نبی علیہ السلام دنیا نه رحلت وکړ لاړه، نو چې چا دا دعا ویله اطمینان کی، استقامت کی، او ډېر خلک داسې وو چې هغوی د دین نه واپس شو. اس لیے نسبت دعوت کے ساتھ جانا اور ہمارے عملے کا ایک ایک فرد اس دنیا سے نسبت دعوت کے ساتھ چلا جائے، یہ آخر تک کی فکر کی بات ہے ہماری سب کی. دا چې زمونږ هر یو ملګری د دین په د دعوت په نسبت باندې وچلیږي، دعوت په نسبت باندې دنیا نه لاړ شي، زمونږ بنیادی خبر هم دا ده. اس کے لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں دہلی والوں سے کہتا ہوں، لفظ تو دہلی والوں سے استعمال کیا ہے، باقی ہے تو سبھی کے لیے، کہ میں دہلی والوں سے کہتا ہوں ہفتے میں ایک دن میں جمعرات کے دن سب یہاں آ کر بنگلے والی مسجد میں جو نظام الدین میں مسجد ہے، مرکز ہے، حضرت فرماتے تھے میرا یہ جی چاہتا ہے سب دہلی کے لوگ یہ دین کی فکر کے لیے یہاں جمع ہو جایا کریں. نو ځکه حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایله هغه یعنی خطاب ډیلی والاو ته کو، هندوستان ډیلی خلکو ته، خو دا وینا د ټول امت لپاره ده، ټول مسلمانانو لپاره ده، اگر چې خطاب ډیلی والا ته
सब बैठ कर ترڅو چې دین ژوندی څنګه شي او د دینی ماحولونه موږ څنګه جوړ کو دې لپاره شریکه فکر وکړو په دې شپه کې. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہے اور ہماری اور آپ کی امی جان ہے. دا د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وینا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطهرات کې ده او د موږ استاد ټول مسلمانانو مور ده. لوگ جب تک رہیں گے خیر پر رہیں گے. خلق ترڅو چې د خپل مشران نه دین نه اخلي دا غي تابع. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہفتے واری شب گزاری میں شب جمعہ میں تمام ہمارا کام کرنے والا عملہ عصر سے اشراق تک نئے پرانے جتنے ہمارے ذمہ دار ہیں اپنی اپنی مسجدوں کے اپنے بستر کے ساتھ عصر سے اشراق تک اپنی مرکزی جگہ پر جمع ہو. کار کون کې عمله چې کومه ده دا کنوي دي که زاړه دي مخکینی دي رستنی مشران کشران دا ټول به شب جمعه کې په هفته کې یو ځل د جمعې په شپه باندې د مازدیګر مانځنه د اشراق سبا اشراق پورې د خپل ډوډۍ خوراک سره دلته راځي اپنے کھانے بستر کے ساتھ او د خپل خوراک بستر. اور حضرت یہ فرماتے تھے جو عصر سے اشراق تک یعنی یہاں اپنی ساری محنت کو جو ایک ہفتے ہم نے اپنے مقام پر کی ہے یہ قبول کرانے کے لیے ہے. دا یو شپه چې دا زمونږ د یوې هفتې چې کوم محنت علاقو کې مونږ کړی دی په الله رب العزت باندې د هغې د قبلولو شپه ده. جو ہمارے یہاں تقاضے آئے ہیں ان کو تقسیم کے لیے ہے. چې کومې تقاضې زموږ استاد ته راغلي دي د هغې د تقسیمولو دپاره شپه ده. اپنے ساتھیوں پر تقاضے چونکہ مومن کی مثال اونٹ سے دی ہے ځکه چې د مؤمن مثال د اوښ په شانې دی. صرف تمام جانوروں میں اونٹ ایسا جانور ہے جو بوجھ لے کر بیٹھ بھی سکتا ہے اور بوجھ لے کر اٹھ بھی سکتا ہے اور کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو دونوں کام کرے. یا تو 5 جانور بوجھ لے کے اٹھ سکتے ہیں اور 5 جانور بوجھ لے کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ دونوں کام صرف اونٹ کر سکتا ہے. بوجھ لے کے اٹھتا بھی ہے بوجھ لے کے بیٹھتا بھی ہے. مومن کی مثال اونٹ سے اس لیے دی مومن یہ فکر کے ساتھ اٹھے بھی اور یہ فکر کے بوجھ کے ساتھ بیٹھے. نو دغه رنګې وایي د مؤمن مثال چې کوم دی د اوښ سره ورکړی شوی دی او اوښ ته په ټولو حیواناتو کې یو امتیاز دی هغه دا دی چې دا اوښ سامان بار واخلي په ناسته باندې واخلي د سامان د بوج سره پورته کېدی شي او که بار سامان پې پروت وي د بار سامان سره کېناستی شي. نور حیوانات داسې نه دي هغوی داسې دي ځینې داسې دي چې هغې سامان پې واچوي نو هغه پورته کېدی شي بیا کېناستی نه شي. ځینې داسې دي چې هغه سامان پې پروت دی کېناستی شي خو پاڅېدی نه شي. په اوښ کې دا دواړه صفتونه دي. نو مومن چې کوم دی د دین بوج به په ده باندې فکر سره دا به هم کینی او منپاتی د دین په فکر کې دا بوج به د دین د غم په ده باندې. صحابہ اکرام میں ایک صحابی ہیں ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان و دائم الفکرہ تھے. مستقل غمزدہ رہتے تھے اور لگاتار فکر مند رہتے تھے. دا هند بنت حالہ رضی اللہ بن ابی حالہ هند بنت ابی حالہ هند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی دی او د فرمایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې متواصل احزان دائم الفکر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل غمونو والا او ہمیشہ فکر والا ہو. یہ ہمارے دل دماغ پر فکریں تقاضے چھا جائیں چې زمونږ استاد فکر باندې دا تقاضي چې کوم دي مونږ استاد باندې اس لیے 4 کام اس ہفتے واری شب گزاری میں کرنے ہیں. نو مونږ استاد شب جمعه کې 4 کارونه کوو. اس سے انشاءاللہ ہمارا عملہ محفوظ بھی ہوگا اور ہمارے عملے کی ترقی بھی ہوگی. په دې کې زمونږ استاد د کارکونکو د عملي حفاظت هم دی او ترقیم ده. ایک تو اپنی حلقوں کی حاضری عصر کی نماز میں لے لی جائے. شہر کے جتنے اطراف کی شب گزاری ہے اس میں حلقوں کی حاضری تو عصر میں لے لے کون کون سے حلقے آئے ہیں. یو خو په مازدیګر کې د ټولو اطرافو چې څومره حلقې دي د شب جمعې شاوخوا چې کومې حلقې د هغې حاضري واخلو چې کومې حلقې حاضرې دي. پھر عصر کے بعد بات ہو جائے او د عصر نه مازدیګر نه وروسته بیا خبره وشي. ایمان یقین کی مغرب بعد جم کے بات ہو او د ایمان یقین خبره د ماښام نه بعد په استقامت سره
खरूज की मकामी का खरूज की तकाजों की बात सबके सामने रखी जाए। او د خروج تقاضې چې دي د هر چا په مخ کې کېښودلی شي. अब जो आपने हलके लगाए हैं उन हलकों में जाए او بیا چې تاسې کومې حلقې لګولې دي هغو حلقو کې د مساجدو حاضري واخلئ. और फिر उसमें उनके जो महाना जोड़ में उन्होंने अजाइम किए हैं उसकी कारगुजारी ली जाए। بیا په هغه کارګزاري د ماهانو جوړونو چې کومې عزایم شوي دي ارادې خلکو کړي دي دا ماهانو جوړونه هغه چې کوم دی هغه واورېدلی شي. इस सब में तश्कील है, इसमें तश्कील कायम की जाए। نو دې کې ترغیب خبره مو شي او تشکیل هم وشي. उलमा इकराम में से जो काम में यकसू हैं, ज़ी इस्तेदाद हैं, हयातुस सहाबा का कोई उन्वान मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह ताला ने ये तमाम उन्वान इल्हामी हैं ये, और ये हर उन्वान दाई की सिफात में से है। साल लगाए हुए उलमा इकराम में से जो काम में यकसू हैं, इस्तेदाद हैं, हर तरफ से तवज्जो दा او ذی استعداد صلاحیت استعداد والا کال والا علماء کرام دی هغه حیا صاحبانه تعلیم کوي. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر عنوان قائم کړی دی. ذرا تھوڑے دور پر فاصلے پر ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت پر اپنے برگزیدہ بندے پر جو اس وقت اللہ پاک جن سے کام لے رہے ہیں حضرت مولانا صاحب مدد اللہ العالی نے ساری دنیا میں ایک بات مرکز سے یہ بات فرمائی، یہ ماہانہ جوڑ ہفتے واری شب گزاری کا بدل ہیں، کیونکہ سارا مجمع سارا عملہ ہمارا شب گزاری میں نہیں آ پا رہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کام پھیل رہا ہے. 14-15 مسجدوں کے 16-17 مسجدوں کے حلقے بنائے جائیں، اور حلقوں میں کوئی ایک مسجد پہ درمیانی مسجد ہو، وہاں 2.5-3 گھنٹے کے لیے 3 دن لگائے ہوئے، چلہ لگائے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے، سال لگائے ہوئے، بیرون میں گئے ہوئے، ماہ مستورات وقت لگائے ہوئے، ہمارا سارا عملہ مجمع تاکہ محفوظ ہو. ایسا نہ ہو جذبات سرد ہو جائے، قربانی کی سطح کمزور پڑ جائے. دین ایک سطح پہ نہیں رہتا، قربانی ایک سطح پر کیسے رہے گی؟ ترغیب اس کے لیے ضروری ہے. اس لیے اس ماہانہ جوڑ میں اپنے ان 10-15-17 مسجدیں جو ہیں ہماری، ان کی کسی درمیانی مسجد میں حدودی په هر مسجد کې په هر علاقه کې ملګري ډېري څرنګه لري مضافاتو کې هم خلک کې ملګري چې هغه اکثر داسي چې د الله په فضل سره خو نو اکثر داسي چې پاتې کېږي شب جمعه کې شریک کېدی نه شي. دا د شب جمعې دا معادل چې کم خلک یعنې اکثر نشي رارسېدی شب جمعې ته، نو په علاقو چې کوم دي هغه مقرر دي کېدل دي. جمع اس میں 2.5-3 ایسے وقت میں آنے میں اور جانے میں کوئی دشواری نہ ہو. او راجمع کېدل 2.5-3 ساعته دپاره دي، او داسې وخت مشورې سره تعین کو، وخت مشورې سره تعین شي. علماء اکرام بھی، امام صاحب بھی، مؤذن صاحب بھی، اسکول کالج کے پڑھنے پڑھانے والے بھی، تاجر بھی، سب اس میں جو 4 کام شب گزاری میں ہیں وہی 4 کام اس ماہانہ جوڑ میں ہیں. ان میں ساتھی دیکھنے ہیں کتنے آئے ہیں. بل نشپېته ماشاءالله ستاسې علاقو کې خو خلک ډېر زیات خلک به راجمع کېږي دې کې. جو مسجد نہیں آئی ہے آئندہ اس کے لانے کی ترتیب بنائی جائے. چې کوم مساجد حاضر شوي نه دي آئنده کې د هغه د حاضرولو لپاره ترتیب جوړ کړو. دوسرا کام اس جوڑ میں کارگزاری لی جائے. دویم کار چې په دې جوړ کې دی هغه کارګزاري اورول دي. کارگزاری عزائم کی لینی ہے. کارګزاري د اورول دي. جو خروج کے اور مقامی کام کے مسجدوں نے پچھلے ہفتے جو پچھلے مہینے عزائم کیے تھے اس کی کارگزاری لی جائے. د مقامی کار او د خروج فی سبیل الله چې څومره عزایم مخکې شوي د علاقو کې د هغه کارګزاري واورېدل شي. کیونکہ بغیر کارگزاری سے کام کی سطح سامنے نہیں آتی ہے. ځکه چې بغیر کارګزارۍ د کار سطح مخې ته نه راځي، سړي ته نه معلومیږي. اس لیے جو انہوں نے چلے کے 4 مہینے کے بیرون کے ماہ مستورات جماعتیں بنانے کے جو انہوں نے عزائم کیے تھے، مسجدوں کو 6 گھنٹے 8 گھنٹے 24 گھنٹے کے آباد کرنے کے عزائم کیے تھے، اور انہوں نے اپنے گھروں کی تعلیم کے زندہ کرنے کے جو عزائم کیے تھے، جو انہوں نے اپنے ہاں مکتب قائم کرنے کے عزائم کیے تھے، جو مسجد والوں نے عزائم کیے تھے مقامی کام کے اور خروج کے، اس کی کارگزاری ایک ایک مسجد سے پوچھی جائے. یعنی چې کوم بلا عزایم ڈانٹ ٹپٹ کے، محبت پیار کے ساتھ. کوم عزایم ارادې چې ملګرو علاقو کې کړي دي مقامی کار په نسبت باندې،
او د خروج په نسبت باندې چې روزې د پاره جماعت تیارو چلې به تیارو څلور میاشتې مستورات سره کور کې تعلیم وکاو محله کې بغشتونه کو دا چې څومره عزایم د کار او مقامی کار په نسبت دي که خروج په نسبت دي د دې ټولو کارګزاري موږ او تاسو اورو په محبت سره او په ډېر خوشحالۍ سره نه دا چې په قار او غصې سره. تیسری بات ایمان یقین کی ترغیب کی بات کی جائے ان سب کے سامنے. درېمه خبره د ایمان او د یقین ترغیب دوی له موږ او تاسو ټول لورکو. ترغیب کے ہم سب محتاج ہیں. موږ ټول موږ او تاسو ترغیب ته محتاج یو. ترغیب سے آدمی جان مال کھپانے کے لیے راہ خدا میں اور اعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. او ترغیب سره خپل مال ځان د الله په دین باندې لګولو ته او قربانی کولو ته د الله په لار کې وتلو ته سړی تیاریږي. اس لیے ترغیب دی جائے, دیو جنا ترغیب ورکړی کیږي, تشکیل کی جائے او ترغیب ورکړی شي او تشکیل وکړي اب شي. مسجدوں سے عزائم کرائے جائیں او مساجد و خلقو له ترغیب ورکړي چې هغه عزایم وکړي ارادي وکړي اور ان کے اوپر تقاضے ڈالے جائیں. او هغه له تقاضې ورکړي شي. کیسے تقاضے ڈالیں گے؟ څنګه تقاضې ورکو کہ جس مسجد میں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں بھئی آپ اپنے یہاں سے بیرون کی جماعت بناؤ, اس مہینے آپ کوشش کرو اور اپنے یہاں سے جماعت بناؤ. څنګه تقاضې ورکو چې کوم مسجد څلور میاشتې ملګري دي څلور میاشتې لګېدلي هغه د بیرون دپاره ته هغه ته دغه ورکو کہ دی عزائم کی او جماعتوں جوڑ کے بیرون د پردہ تقاضا ورکو. جن کے ہاں عشرہ لگائی ہوئی ماں مستورات ہے ان سے چلہ ماں مستورات جماعت بنانے کا ان کے اوپر تقاضا ڈالا جائے. چې ماهانم هغه عشره لګولې دي هغه مستورات الله هغه د میاشتې څلوي خروج لپاره هغه موږ تیار کړو دا تقاضا ورکو. جہاں سہرولہ لگائی ہوئی مستورات ہیں ان سے عشرہ لگانے جماعت بنانے کا ان پر تقاضا ڈالا جائے. چې کوم دې کې روزه والا مستورات وختونه لګولې دا هغه عشره ته ترغیب ورکو او دا تقاضا ورکو. 3 دن کی جماعتیں روزانہ کم از کم ہفتے میں جماعت نکالنے کے عزائم کرائے جائیں. او روزانه د روزه جماعتونه تیار شي کم از کم هفته کې یو جماعت د خروج لپاره د دې باندې عزایم او ارادي خلکو باندې وکړو. کون مسجد والے اپنی مسجد کو 24 گھنٹے جس میں رات کے اعمال بھی ہیں ان کو آباد کرنے کی کوشش کرے گا؟ او کم مسجد بداسي چې 30 غنټې په خپل مسجدونه آبادای, کم مسجد بداسي چې د شپې اعمال په جماعتونو کې وکړي. کم از کم 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے مسجد کی آبادی کے عزائم کرائے جائیں. کم از کم 3 غنټې 8 غنټې 12 غنټې یاد مسجد آبادی اعمالو کی. گھروں کی تعلیم میں 5 اعمال کے ساتھ کتنے گھروں میں پڑھائیں گے تعلیم, اس کے عزائم کرائے جائیں. د خپل کورونو کې 15 اعمالو سره تعلیم کولو د څومره ترقی ورکو څومره بزیتو کورونو څوک بد دې نیت کوي دا عزائم ورکو. یہ مجمع میں بھی عزائم کرا سکتے ہیں اور مسجدوں کے حلقے لگا کے بھی عزائم کرا سکتے ہیں. دا په مسجدونو کې دا ترغیب ورکولې شو او په مجمع کې القو لګولو سم ترغیب ورکولې شو. اس سے آپ کا عملہ محفوظ بھی ہوگا اور انشاءاللہ مضبوط بھی ہوگا. د دې کار سره استاد سے عمله کارکون کی تبلیغ مضبوط بمی او محفوظ بمی حفاظت کی. آگے تک وہ انشاءاللہ صلاح مشورے سے اور قربانیوں سے چلنے والے بن جائیں گے. او مخ کے بعد مشورے سره انشاءاللہ په ترتیب سے چلیدون کی جوړیږي. جب مشورے سے آدمی بندھ جاتا ہے تو حفاظت میں آ جاتا ہے. او څوک چې مشورے پابند جوړیږي دا حفاظت کی راځي. اس لیے ہماری حفاظت کا سب سے بڑا راستہ مشورہ ہے. دی وجنه زمونږ د ټول اهم لار د حفاظت هغه مشوره ده. نفس سے بچنے کی ترتیب مشورہ اور اطاعت ہے. د نفس د شر نه بچېدو د پاره مشوره او اطاعت ده. شیطان سے بچنے کی باندې به ترجمه وکړي. یہ انشاءاللہ اگر ہم نے 4 کاموں کے ساتھ اپنے ہفتے واری شب گزاری اور اپنے ہم نے ماہانہ جوڑ شروع کر دیے, انشاءاللہ تھوڑی محنت کرنا پڑے گی. محنت کیا کرنا پڑے گی؟ اپنی اپنی مسجد کے اطراف میں جتنا عملہ مجمع ہے وقت لگایا ہوا ان سب کو خوشامد کر کے اپنے ماہانہ جوڑ میں لانا پڑے گا. نو دا څلور کارونه موږ ته شب جمعه کې کوو په خپل جوړ کې کوو. دې د پاره لږ محنت پکار دی. څه محنت دی چې شاوخوا څومره کارکون کې عمله د وختونو والا ملګري دي دا غي اکرام او خوشامد کوو موږ ته. ہم یہ سمجھتے ہیں صرف اطلاع سے ہمارے بھائی جمع ہو جائیں گے. زمون فکردار ہے چې ملګرو ته اطلاع کړي چې جوړ ترا شراب شي. اطلاع سے نہیں ہوتے, دعوت سے جمع ہوتے ہیں. او اطلاع باندې خلک نه جمع کیږي, په دعوت باندې خلک جمع کیږي. دعوت لوہا لاڑ چیز ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے. دعوت هغه مضبوط سټک دی, هغه مضبوط سټکې دی یا ماتوڑ دی چې هغه تیګم ماتي. اس لیے ترغیب کے ساتھ خوشامد کے ساتھ سب دی جائے.
دغه رنګ ترغیب سره خوشامدۍ سره ټولو له ترغیب ورکو موږ او تاسو. अपनी मस्जिद में सबको जमा करके लाया जाए, اول خپل مسجد کې ऐसा न हो सिर्फ कर आ जाए. دا څنګه چې سر پلار کې مت خبرو کړو پریدو. अगर हमने ऐसी कोशिश कर ली, अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है हमारा अमला बहुत पर और मेहनत की शक्लों पे आता जाएगा. کچیرته موږ او تاسو دې شکل سره خواریو کو کار کول کې عمله چې کومه ده هغه ټول راجمه کی تو کار بلګيږي. आपने शहर की उसका मशवरा भी होता है, उसका मशवरा मुतासिर नहीं होता है. मस्जिदों के जिम्मेदार फिक्रमंद साथी आते हैं, इजाफात में हमारे हलके हैं जो उन बाकी रखना है. نو دغه رنګ موږ او تاسو د شبي جمعې په وجه باندې متاثر کول نه دي پکار او دغه رنګ کې اطراف مضافاتو کې 15 هغه په دې باندې متاثر کوو نه بلکې هغه په خپل ځای باندې کوو. ऐसी जो अपने हफ्तेवारी मशवरे हैं अपने हलकों के, जहाँ शब गुजारी तो है नहीं लेकिन वो हफ्तेवारी मशवरे चल रहे थे, तो जहाँ अपने हफ्तेवारी मशवरे चल रहे हैं वो बदस्तूर ऐसे ही चलते रहेंगे. महाना जोड़ इसके अलावा जो हो रहे हैं उनको करना ही है हर महीने. کوم علاقو کې چې خار نه لري دي او دارنګي هفتواري مشورې لري هغه نو د ماهانه جوړ په وجه باندې هفتواري مشورې د خپل حلقو پر خودل نه دي پکار بلکې خپل هفتواري مشورې په خپل ځای کوي ماهانه جوړ دې په خپل ځای کوي. हमारे काम में तीनों बातें हैं. زمونږ استاد کار کې درې خبرې دي. तरबियत भी है, تربیت ده، हिफाजत भी है حفاظت هم ده और तरक्की भी है. او ترقی هم ده. ये अगर हमने अपने माहाना जोड़ किए इंशाअल्लाह हम सब देखेंगे और इस हफ्तेवारी हम शब गुजारी में अगर जमा हुए अल्लाह ताला अपने फजल से हमारे अंदर सिफात में इजाफा कर देगा. کومنګ هفتواری جوړونه هفتواری شب گزاری کو شب جمعه کې شریکیږو او دې میاشتنی جوړونو کې شریکیږو زمونږ استاد د کار ترقی او متاسف مختار شي. ہمارے حضرت مولانا عبیداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر بیان کرتے تھے. زمونږ حضرت مولانا عبید الله صاحب رحمۃ اللہ علیہ یو مثال بیانو. ایک چلنا گھوڑے کا ہوتا ہے, ایک چلنا ہاتھی کا ہوتا ہے. یو مزل د اسپی یو مزل د پیلی د ہاتھی. ہاتھی تھوڑا چلتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے, ہاتھی تھوڑا چلتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کتنا چل کر آ گیا, اور گھوڑا چلتا ہی چلا جاتا ہے چلتا ہی چلا جاتا ہے, اسے تو اپنی منزل سامنے ہوتی ہے. پیل چې کم دی نو هغه چې کم رواني قدم اخلي او به تشاته ګوري به مخ کې دی به شاته ګوري او د اس چې کم دی نو دا هغه منډه داسې ده چې هغه مخ کې دی مخ کې دی خپل منزل مخ ته دی شاته نه راګرځي. پھر میاں جی عبدالرحمان صاحب ایک واقعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا فرماتے تھے. بیا میاں جی عبدالرحمان صاحب د مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ زمانے یو واقعہ بیان کړه. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک سیٹ صاحب آتے تھے جمعرات کے دن. مولانا یاسر رحمۃ اللہ زمانہ کې یو سیٹ یو خان براته د جمعې پورز باندې ان کا ایک نوکر بھی آتا تھا. هغه سره یو نوکرم راته. وہ نوکر بہت پرانا تھا او نوکر ډیر پخوانی و, بڑا امانت دار تھا, امانتدار ډیر و. لیکن ایک دن ان حاجی صاحب نے سیٹ صاحب نے اس نوکر کو ہٹا دیا. یو ورځ غاجی صاحب هغه خان صاحب چې و هغه خپل نوکر یې وشړو. نوکر نے بہت معلوم کیا مجھے کیوں ہٹا دیا. نوکر ډیر فکر وکړ معلومولو کوشش وکړ چې ولې لري کړم. حاجی صاحب نے کہا رکھنا نہیں ہے. نو حاجی صاحب دا ویل خان صاحب چې دا ځنه ساتم نور. اس نوکر نے بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی نو هغه نوکر ډیر خلکو ته سفارښونه وکړه په ذریعہ باندې, لیکن حاجی صاحب سیٹ صاحب کسی بھاؤ رکھنے کو تیار نہیں. او حاجی صاحب سیٹ صاحب چې و دی چا سفارښونه مانو. ایک دن کسی نے کہا تو جمعرات میں حضرت کے پاس جاتے ہو, سیٹ صاحب بھی جاتے ہیں, حضرت سے کہنا حضرت کی بات مان جائیں گے, سیٹ صاحب حاجی صاحب تمہیں رکھ لیں گے. نو یو ورځ چا ورته ویلي چې دا سیټ صاحب دا خان صاحب چې دی شبې جمعې ته ځي نو تاسو ته لاړ شه او مولانا یاسر رحمۃ اللہ خوا ته ځي نو هغه ته دا خبره وکړه هغه به پې ومني. نوکر کی بات سمجھ میں آ گئی. نوکر په دې خبره پوه شو. حضرت بھی جانتے تھے پرانا خادم ہے. او حضرت هم پوهېده چې دا پخوانی خادم دی ده. حضرت سے جا کے نوکر نے کہا حضرت مجھے میرے مالک نے ہٹا دیا. حضرت ته ویلې چې زه مالک وشړلم لیکن وجہ کچھ نہیں بتاتے ہیں. او یې راته وجه هم نه ښودلې. اگر آپ فرما دیں تو انشاءاللہ رکھ لیں گے. نو که تاسې ورته ووایئ ما به وساتي بیا. حضرت نے فرمایا کوشش کر کے دیکھیں گے. حضرت فرمایي زه به کوشش کوم وبه ګورم. تھوڑی دیر بعد سیٹ صاحب حاجی صاحب بھی آ گئے.
نو لک تدرس حاجی صاحب خان صاحب عمرہ گئے. حضرت نے ان حاجی صاحب سے سیٹھ صاحب سے کہا حاجی صاحب آپ نے اپنے اس خادم کو ہٹا دیا. نو حضرت خان صاحب ته ویلې چې تا خپل خادم لري کړی دی شړلې دی. سیٹھ صاحب نے کہا جی ہٹا دیا. او ما شړلې دی. هغه ویل حاجی صاحب نے کہا کیا وہ خائن ہے؟ حاجی صاحب نه تپوسو کو چې هغه خیانت یې کړی دی کیا وہ وقت کا پابند نہیں ہے؟ یا د وخت پابندی نه کوي. سیٹھ صاحب نے کہا ایسا بالکل نہیں ہے. خان صاحب ویلې چې اس داسې مسله نشته. بڑا امانت دار ہے، ډېر امانتدار دی بڑے وقت کا پابند او ہے، د وخت پابند هم دی ہمارے ہاں برسوں سے رہتا ہے، او کلونه کېږي ما سه اوسېږي. کم عمر سے آ گیا تھا، لږ عمر نه راغلی و کبھی چوری نہیں کی ہے، او کله غلا نه ده کړې، کبھی کوئی خیانت نہیں کی ہے، کله خیانت سپور نه ده کړې، کبھی کوئی وقت پہ بیکاری نہیں کی او ہے. کله وخت کې خرابي نه ده کړې. حضرت نے فرمایا رکھ لیتے. نو حضرت وی چې دا به ساتلې ده ځان څخه. سیٹھ صاحب نے کہا ہرگز نہیں رکھوں گا حضرت. خان سے وتویل چې کله نه ساتم. حضرت نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ نو حضرت ته پوښتنه کوي څه مسله ده؟ نے کہا حضرت ایک خوبی کی وجہ سے میں نے اسے رکھ رکھا تھا. نو خان سے ویل چې یو خوبي پکې و هغه په جما ساتلې و. یہ ہماری دکان میں یکسو بہت تھا، زمنګ په دکان کې یک سوئی سره داو. اس کی شادی ہو گئی، اس کا بیٹا ہو گیا، د واده وشو زوی وشو. اس نے اپنے بیٹے کو بھی یہی دکان کرا دی ہے جو ہماری ہے. او نو خپل زوی د ترا اوس کوم دکان کې اب رہے گا ہماری دکان پر. کہا او بی ویل تم نے تو تبلیغ کا ایک اصول بتا دیا، تا خو ما کا ایک اصول بتا دیا، تا خو ته یو تبلیغ اصول ما ته ویل. فکر دیا جاتا ہے، او د فکر بدلیدو پوهه د کار نه سړی شړل کیږي. یہ ہفتے واری شب گزاری اور یہ ماہانہ جوڑ فکر کو محفوظ کرنے کے لیے ہیں. دا شب جمعه ماهانه جوړ زمنګ د فکر د حفاظت لپاره دي. ہمیں تو اپنا کی بھلائی نظر آ رہی ہو، خپل او د ټول امت خیر خواهیم نظر کې راځي. ایسی یکسوئی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوں. نو منګ او تاسو یک سوی سره کار کوو. اب ہر حلقے والے بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنے اپنے حلقے میں ماہانہ جوڑ کریں گے. هر حلقه والا وای چې منګ خپل حلقو کې جوړ کوو ماهانه. کون کون کرے گا؟ څوک به کوي انشاءالله ماهانه جوړ خپل حلقو کې. اور اپنے سارے عملے مجمع کو لے کر جمع کریں گے. او خپل ټول کارکونکي تبلیغ والا برا جمع کوو. اب آپ اپنے جو معمولات ہیں، تسبیح ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، وہ اپنا پورا کر لو. کسی کی چائے باقی ہو اس سے فارغ ہو جاؤ. انشاءاللہ نماز کے بعد بہت اہم بیان ہوگا، اس میں شریک ہو. خپل معمولات تسبیح او تلاوتونه اوس پورا کوي او ما هم نماز بیان کیږي انشاءالله. سبحان الله.